سلام دوستانو، راځي نن د مرغانو د هډوکي د بهترینې درملنې په اړه خبرې وکړو. نو راځي لومړی دا معلومه کړو چې AVN څه شی دی. AVN د وینې نه رسیدو له امله د هډوکي مریضه ده. په ساده ډول AVN معنا دا ده چې د وینې د نه رسیدو له امله د هډوکي نسج مري. کله چې د فیمور د سر وینې جریان نارمل نه وي نو د وخت په تیریدو سره دا سر وره له منځه ځي او ارترایټس رامنځته کیږي. د فیمور سر اساساً هغه ګولې دی چې د فیمور د هډوکي برخه ده او د کولمو د بند یو نیمه جوړوي. زمونږ کولمو بند اساساً یو ګولي او کاسي بند دی. نو کاسه د اسیتابولم په نوم جوړښت جوړوي او ګولي د فیمور د سر لخوا جوړیږي. نو کله چې د فیمور د سر د وینې د نه رسیدو له امله مرینه تجربه کړي نو دا په حقیقت کې ماتېږي او راپریوځي او دا د کولمو د بندونو د مفصلونو د درد لامل کیږي، کوم چې ناروغ ته د درد او ناراحتي لامل کیږي. نو کله چې موږ د AVN لپاره د غوره درملنې په اړه خبرې کوو، لومړی باید پوه شو چې د AVN لامل څه دی. نو AVN د اوغې د مودې سټیراید کارولو یا د الکوهول ډیر مصرف یا د کولمو د زاړې ټاپ یا فریکچر له عملي رامنځته کیدی شي. یا ځینې وختونه د وینې اختلالات لکه د سکل حجرو ناروغي کله شي د دې لامل شي، یا ځینې اټومات ناروغي یا میټابولیک ناروغي، یا ځینې وختونه هیڅ لامل شتون نه لري. نو کله چې موږ د AVN په اړه د غوره درملنې په اړه خبرې کوو، دلته ځینې داسې عوامل شته چې بدلیدونکي دي او ځینې نه بدلیدونکي دي. نه بدلیدونکي عوامل هل دي لکه د سکل حجرو ناروغي یا اټومات ناروغي چې تاسو پرې هیڅ کنټرول نه لرئ. خو په بدلیدونکو خطرناکو عواملو کې مونږ د الکولو یا سټیراید کارولو ته اشاره کولی شو. نو که تاسو وکولای شوئ چې له الکوهول یا سټیراید خزان وساتئ نو خامخا کولی شوئ ډاډ ترلاسه چې تاسو د کولمو مفصل ژوندي پاتې شي. نو ستاسو لخوا باید الکول ونسخه، سټیرایدونه ونه کاروئ او البته باید د سیګریټو څکل هم پرېږدئ ځکه دا هم د وینې جریان کوي. اس چې د AVN درملنې ته راشو، د AVN څوار پړاو دي. لومړی پړاو هغه وخت دی چې وضع MRI ښودلی شي او هډوکي لا هم روغ په شکل او بڼه کې دي. دوهم پړاو هغه دی چې حتی اکسرې یې هم ښودلی شي او یو څه بدلونونه پیل شي. دریمه مرحله هغه وخت ده کله چې هډوکي ماتېدل پیل کوي. دا هغه ځای دی چې درد پیل کیږي، سختی پیل کیږي او ناروغ د ورځني فعالیتونو په ترسره کولو کې رښتینی تکلیف ترلاسه کوي. څلورمه مرحله هغه وخت ده کله چې د بندونو بشپړ زیان یا هایپر ارترایټس وي. نو کله چې موږ د AVN لپاره د غوره درملنې په اړه خبرې کوو، دا ستاسو له کوم څخه پیل کیږي. تاسو باید د سیګریټ څکولو څخه ډډه وکړئ، تاسو باید د الکول څخه ډډه وکړئ او تاسو باید د هر نوع سټیرایډونو له اخیستلو څخه ډډه وکړئ. اوس کله چې ناروغ په لومړۍ یا دویمه مرحله کې وي، موږ هڅه کوو چې د هډوکي بند وژغورو. نو موږ داسې انتخابونه کوو لکه دا چې ناروغ ته درمل ورکو زو د وینې جریان زیات شي، ناروغ ته وایو چې وزن کم کړي او ناروغ ته وایو چې منظم فیزیوتراپي او د هډوکي بند تمرینونه وکړي. همداراز د دې ترڅنګ کله ناکله موږ ناروغ ته جراحي وړاندیز کوو چې د کور ډیکمپریشن جراحي په بڼه وي چې پکې موږ د فیمور هډوکي د غاړې له لارې یو کوچنی سوري جوړوو د دې امید سره چې د ګولي برخې یعنی د فیمور سر وینه رسونه زیاته شي. او د کور ډیکمپریشن جراحي ډېر ډولونه او بدلونه لري. کله ناکله موږ ورسره د هډوکي پیوند لګو، کله ناکله سټیم سیل کارو، کله PRP ته ځو او کله د هډوکي مخ ته مراجعه کوو. نو د ټول د کور ډیکمپریشن جراحي بدلونه نه دي د دې امید سره چې د ناروغ د ورن هډوکي وژغورل شي تر څو چې او نن نور پرمختګ وکړي. خو کله ناکله زموږ د ټولو غوره هڅو او پایلو سره AVN بیا هم پرمختګ کوي او دا کولای شي دریم یا څلورم پړاو ته ولاړ شي. نو کله چې موږ دریم یا څلورم پړاو AVN ولرو نو محافظتي درملانه خای ګټه ورنه کړي ځکه چې ناروغ د ارترایټ له امله شدید درد لري. دا د هغه پر تګ، ناستې او حتی خوب کولو هم اغیزه کوي. د بن حرکت دی ټونګ شي. نو په داسې مواردو کې موږ د ورن هډوکي د بدلون جراحي ته ورځو. په دې ورن هډوکي د بدلون جراحي کې موږ هم د بند ګولي او هم د ساکټ برخه بدلو. دا نوې بند بېله درد حرکت کوي او ناروغ کولای شي خپل عادي ژوند ته بیرته ستون شي.
عموما دا جراحي نن سبا د لج برید لاره یعنی د کوچونې پرې کون لاري تر سره کیږي او له دې سره ناروغ کولای شي خپل عادي ژوند ته بیرته ستون شي. ځوانو ناروغانو کې مونږ بیسمنټ د ورن هډو کې بدلون ته ترجیح ورکو ترڅو پالۍ یې هوروي او که په راتلونکي کې د بیا جراحي اړتیا پیښ شي نو دا به ډېر اسانه وي. په زرو کسانو کې مونږ کولای شو مستقیم د سمنټ لرونکي برخه وکارو. نو که تاسو د ایوین ورن هډو کې له ناروغي سره مخ یاست نو تر ټولو لومړی سیګرټ مه څکو، الکول مه څښئ، له خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ او که ممکن وي خپل سټرایډونه بند کړئ. او که تاسو دا کارونه په خپله کولی شي نو باید خپل ډاکټر ته ولاړ شي چې هغه بس تاسو د ایون مرحلې ته په کتو سره تاسو ته د درمنې بله لاره دروخي. بلله